الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. سورة بقرة 245 آیات. د دې آیات نه د سورت څلورمه حصہ په باره د انفاق فی سبیل الله کې چې د الله په لار کې او د الله د پاره خرج کوئ. د انفاق خیر د پاره مثالونه بیان کړي دي. د شر انفاق او د ریاکارۍ د انفاق د پاره مثالونه بیان کړي دي. بیا بعضی امور متعلق د انفاق سره. د سورت په آخر کې به بیا د سورت مقاصد راوړي. د 245 آیات کې امر د انفاق. یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو انفقوا تاسو خرچ وکئ مما د هغې نه رزقناکم چې موږ درکړی تاسو لره خو من قبل ان یأتی یوم مخکې د راتلو د هغه ورځې نه لا بیع فیه چې نه به وي په هغې کې خرڅېدل او اخیستل ولا خله او نه به پکې دوستانه وي ولا شفاعه او نه به پکې سفارش وي د کافر دپاره. اول کافرون هم الظالمون او کافران هم دوی ظالمان دي. الله لا اله الا هو 255 آیات آیت الکرسی. دا د توحید یو جامع آیات کریمه ده. توحید الالوهیت میں پکې ذکر کړی دی. توحید الربوبیت او توحید فی تصرف او توحید الاسماء والصفات وهو العلی العظیم. تقریبا 38 کرته پکې د الله رب العالمین نوم ذکر شوی دی اسم ظاهر او ضمیر سلام. ابن کثیر د دې په فضیلت کې ډېر احادیث را جمع کړي دي. نبی علیہ السلام ابی ابن کعب صاحب ته ویلي چې کوم یو آیات ته قرآن کریم لوی دی وی آیت الکرسی وی دغه علم دی مبارک شه. امام مسلم دا حدیث راوړی دی. حدیث د ابو امامه رضی الله عنه کې راځي چې څوک د فرض مانځه نه وروسته لولي نو روح به جنت ته داخليږي چې کله د وفات شي. حدیث د صحیح البخاری کې راځي چې د شپې لولي نو د الله د خوا نه په تا باندې ساتونکی او حافظ مقرر وي او شیطان به نه در نږدې کېږي. بیا ابن کثیر فرمایي چې په دې کې 10 جملې دي. قرطبي فرمایي چې دې جملو د کلماتو کې الله ډېر خیرونه او برکتونه ایښي دي. اوله جمله کې الله رب العالمین توحید ذکر کوي. د مخکې انفقو سره مناسبت دا دی مال خرج کې د پاره د اعلا د کلمت الله، مال خرج کې د پاره د نشر او اشاعت د توحید. الله الله تعالی لا اله الا هو نشته دی بل حقدار د بندګۍ سوا د الله نام. د دې الله رب العالمین نه غیر بل اله معبود نشتا. دویمه جمله الحی القیوم الله همیشه ژوند دی ذات دی چې مرګ پې نه راځي. القیوم د ټولو شیانو د ټولو کارونو مدبر او ذمہوار دی. قیوم خو یوازې الله رب العالمین دی. قطبان، غوثان، نجبا، ابدال دا نشي کېدلی مدبرین د عالم
عقل فعالم نشي کېدلی، ستوري هم نشي کېدلی، ارواح د اولیاء هم نشي کېدلی. درېمه جمله لا تأخذه سنة ولا نوم، نه نیسي دی الله تعالی لره لږ خوب ولا نوم او نه ډېر خوب، لږ او ډېر خوب پې نه راځي. سنتون اوایل د خوب پرکالي، نوم خوب. الله خو ستړی کېږي نه او نه عاجز دی. څلورمه جمله له ما فی السماوات و ما فی الارض، خاص د الله په اختیار کې هغه مخلوقات چې په دې اسمانونو کې دي او هغه مخلوقات چې په دې ځمکو کې دي، ټول د الله تصرف. من ذا الذی، پنځمه جمله رد شفاعت شرکی، رد شفاعت قهریه، رد شفاعت بلا اذن. من ذا الذی، هغه څوک دی یشفع عنده چې سفارش وکړي الله تعالی، الا باذنه، مگر سفارش بکی په اذن او اجازت د الله سره. او د الله اذن او سفارش به بیا په قیامت کې وي پیغمبرانو او صالحینو ته چې د ګناهګارو مؤمنانو لپاره وکړي. شپږمه جمله یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم، الله خو پوهېږي په هغه څه باندې چې د دې مخلوقاتو نه مخکې دي او هغه چې د دوی نه وروسته دي. اومه جمله ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، او نشي راګیرولی دا انسانان او مخلوقات یو شی د معلوماتو د الله نه الا بما شاء، احاطه به کوي او پوهېږي او په هغه څه باندې چې الله یې وغواړي. د الله معلومات څوک په خپله احاطه او علم کې نشي راوستی چې الله ورته ښودنه ونه کړي. اتمه جمله وسع کرسیه السماوات والارض، فراخ د کرسی او چوکۍ د الله تعالی اسمانونو ته او ځمکې ته. الله کرسی د ځمکې او د اسمانونو نه لوی او فراخه ده. د کرسیه نه مراد ابن کثیر دلته حدیث ذکر کړی دی د ابن عباس رضی الله عنه نه، موضع قدمی الرحمن، دا غځی د قدمونو د رحمان ذات څنګه چې د الله د شان سره مناسب وي، د الله صفت دی. ابن کثیر فرمایي چې په دې آیات کې قانون دا دی چې دا د آیات الصفات نه دی، تشبیه به نه کوي، تعویل به نه کوي، تحریف به نه کوي، تعطیل به نه کوي، په ظاهر باندې به بنا کوي لکه څنګه چې سلف صالحینو او د اهل سنت والجماعت مسلک دی. کوم علماء چې د کرسیو تعویل کړي په علم سره چې علمه، علم خو مخکې ذکر شو، یعلم ما بین ایدیهم، قدرت خدا الله مخکې ذکر شو، له ما فی السماوات و ما فی الارض. د سعید بن جبیر او د بعض علماء اقوال دي، او موږ په دې کې حدیث ذکر کړو د ابن عباس رضی الله عنه نه موقوفا او مرفوعا ابن کثیر نقل کړی دی. وسع کرسیه، فراخ د کرسی د الله تعالی اسمانونو ته او ځمکې ته. حدیث کې بیا دام راځي دا وواړه ځمکې او اسمانونه د الله د کرسی په مقابل کې که حلقة فی فلات، لکه د اوسپنې کړۍ چې په دشته کې پرته وي. د الله کرسی دومره لویه ده د ځمکې او د اسمانونو نه. بیا دا وواړه ځمکې وواړه اسمانونه او کرسی د عرش په مقابل کې داسې دي که حلقة فی فلات، لکه یو د اوسپنې کړۍ چې په دشته کې پرته وي. عرش دومره لوی دی. نهمه جمله ولا یعوده حفظهما، او نه ستړی کېدی الله تعالی لره ساتل د دې ځمکې او اسمانونو. چې موسی علیه السلام وایي د شیشو بوتلونه ورسره وو، ویده شو، وایي جنګول مات شول. هغه روایت اسرائیلی روایت ابن کثیر او دارنګه نور علماء پې رد کړی، ابو حیان. او نستړی کې الله تعالی لرا حفظهما ساتل د دې دواړو. لسمه جمله وهو العلی العظیم، او دغه الله تعالی دی ډېر اوچت ذات، ټولو مخلوقاتو نه اوچت او پورته دی. العظیم ډېر لوی ذات دی د ټولو مخلوقاتو نه.
لا اکراہ فی الدین. دی آیات کې دوه ډلې ذکر کوي اوس، حق والا او باطل والا. دین نه مراد دلته اعتقاد دی. عقیده کې نظریه او فکر کې زور نه چلیږي. زور خو په ظاهري اعمالو کې چلیږي، چا ونه په زور منځو کې، په زور به زکات په ورکې، خو د زړه په عقیده او فکر او نظر کې زور نه چلیږي، او په خوښۍ او په اختیار قبلیږي. لا اکراہ، نشته د زور کول او نشته د زور چلیدل فی الدین په اعتقاد او عقیده کې. قرطبی دا معنا لیکي فی الاعتقاد، ځکه قد تبین الرشد من الغی، یقینا خخکار شوی د هدایت من الغی د گمراهی او سرکشی نام. سرکشی او گمراهی ښکار ده او هدایت هم ښکار ده. رشد توحید او ایمان، غی گمراهی او سرکشی او شرک او کفر. اس ایمان والاو ته زیره. فمن یکفر بالطاغوت، نو چا چې انکار وکړو د باطل او د شیطان نام، ویؤمن بالله او ایمان او تصدیق وکړو په الله باندې، فقد استمسک بالعروة الوثقی، یقینا د منګولې لګولې دی او کلکې نیولې دا مضبوطه کړې د ایمان او توحید. لا انفصام لها، چې نشته د ماتېدل او شلېدل د دې کړې د پاره. العروة الوثقی مضبوطه کړې د اسلام، د توحید، د ایمان. په عبدالله ابن سلام باره کې حدیث کې راځي، د خوب باره کې چې حدیث دی حاصل دا دی چې دم د اسلام مضبوطه کړۍ نیولې ده. والله سمیع علیم، الله تعالی دې ډېر اورېدونکی ذات، علیم پوهه ذات. طاغوت ویل کېږي شیطان ته، طاغوت ویل کېږي بتانو ته او باطلو معبودانو ته. طاغوت ویل کېږي هر حاکم غیر شرعي چې د قرآن او د سنت نه غیر فیصلې کوي. طاغوت د هرې ګمراهۍ سر ته ویل کېږي، د هرې فتنې سر ته ویل کېږي، هر سرکش او متمرد ته وایي. دلته مراد د طاغوت نه هغه شیطان دی، شرک او کفر دی، کفري قوانین دي. والله سمیع علیم، الله تعالی دې ډېر اورېدونکی ذات، پوهه ذات. الله ولی الذین آمنوا، دې کې د دوالو ډلو بیان کوي. د ایمان والو بیان کوي چې د الله دوستانه ولایت سره دی. د طاغوت والو بیان کوي چې دا د شیطان ملګری دي. الله تعالی ولی الذین آمنوا، دوست د مؤمنانو دی. ولی معنا دوست، دارنګ ناصر، حافظ. د الله دوستانه دا یخرجوهم روباسي دوی لرا من الظلمات، د تیارونه الی النور، رڼا ته. تیارې کفر او شرک ګناهونه، نور ایمان او توحید، اتباع سنت. والذین کفروا، کسان چې کفر کړي دي، اولیاءهم، دوستان د دوی چې دي طاغوت او شیطانان دي. طاغوت نه مراد دلته شیطان او گمراهان دي. یخرجونهم، چې راوباسي دا کافران، دا طاغوت او شیطانان راوباسي دا کافران، من النور، د رڼا نه، الی الظلمات، تیارو ته. توحید نه شرک ته راولي، د ایمان نه کفر ته راولي، د نیکو اعمالو نه فسق او فجور ته راولي، د سنت نه بدعت ته راولي. اولئک اصحاب النار، دا خلق دی خاندان د اور د جهنم. هم فیها خالدون، دوی به په دې کې همیشه وي. الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه، دی آیات کې الله د مخکې آیات د پاره مثالونه او نمونې بیانوي. د اصحاب الرشد او د الله ولی الذین آمنوا د دې مثال وګوره. ابراهیم علیه السلام الله مناظره کې غالب او کامیاب عزتمن کړو. د اصحاب الغی او د اصحاب الطاغوت مثال
نمروز کافر وګوره چې الله مناظره کې و شرمولو سره دینه چې لوی بادشاہي مون سره ده د ابراهيم عليه السلام سره د نمروز بادشاہ مناظره د الله د توحید باره کې موسی عليه السلام ته الله کامیابی او عزت ورکړو الله دې پړ کړو علم ترى تنغوري للذي انسان لرا حاج ابراهيم چې مباحثه کول او مناظره کول د ابراهيم عليه السلام سره فی ربه په بار د رب دکې مناظرم د نمروز شروع کړي دا نمروز یا په زال سره یا په دال سره نمرود دا مناظره ذکر کوله د ابراهيم عليه السلام سره آتاه الله الملک چې الله ورکړو د لره بادشاہي دنیوي بادشاہي الله ورکړو نو په کار و چې د دې شکر کړو لکه یوسف عليه السلام خود نافرمانی شروع کړه لکه فرعون اذ قال ابراهيم کله چې ورته ویل ابراهيم عليه السلام ربي الذي رب زما خو هغه ذات ته يحيي ويميت چې ژوند کول او مړ کول کوي دا د ابراهيم عليه السلام داو معاد دلیل ده قال نور ته ویل دي نمروز انا احيي واميت ژوند کول او مړ کول کوم دوه کسان راوستل یوی او ژلو بل ژوند پرې خدو او سفسطه او دروغ او دوکې شروع کړه چې زا ژوند کول او مړ کول دي حال دا چې دا وژل و او ژوند پرې خدل و قال ابراهيم ورته ویل ابراهيم عليه السلام په دلیل کې فإن الله يأتي بالشمس یقینا الله تعالی را ولید المر من المشرق د المرخاتنا فأتي بها من المغرب ترا ولا د مغرب نام زما رب او الله خو المر د مشرق نراولي زته د مغرب نراولا فبهت الذي كفر نو حیران شو شرمنده شو رسوا شو هغه انسان چې کفر کړو د دې جواب نشو کوله ځکه چې نور خلق ناستو هغه بیا ورته ویل چې تلا پیدا نه وي چې د المر د مشرق نه راخیږي نو دا نشو ویل چې د زراخي جوم والله لا يهدي القوم الظالمين او الله تعالی توفیق د هدایت نور کوي ظالم قوم ته ظالمین چې انادیان دي مستان دي بدمعشان دي تو الله توفیق د هدایت نور کوي او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها 209 آیات کې دا الله ولي الذين آمنوا دا اصحاب الرشد بالمثال ذکر کوي حق والا او هدایت والا او الله دلائل خي په عین اليقین سره عزیر علیہ السلام الله ته ویلې مړي خو را ژوندې کې خود څنګه را ژوندې کې الله ور باندې مرګ راوستو 20 کال وروسته را ژوندې کړو وای دغه سي مړي را ژوندې کوم او کلذي او آیت نو ګوره هغه چاته مر علی قريه چې هغه تیرې دلو په یو کلی باندې دا تیرې دن کې انسان عزیر علیہ السلام دی د بیت المقدس په یو قريه باندې تیرې دو وهي خاويه على عروشها او حال دا چې دا خکله را پریوته او په خپل چتونو باندې چتونه را غورځېدلی و خلک وفات شي و وقال وی ان يحيي هذه الله بعد موتها څنګه برا ژوند کې الله تعالی دې قريه والا او دې کلی والا او لرا پس د وفات د دیو الله خو را ژوند کې په کومه طریقه باندې را ژوند کې عین الیقین غواړي فاماته الله 100 عام الله تعالی مړو ساتلو دلار سل کالام ثم بعثه بالله را ژوند کړو دلارام قال ان الله ورته کم لبست تا څومره وخت تیر کړی دی سوال جواب الله دې د پار ور سره کوي چې د تم ثابت کې او نور خلق لرم ثابت کې چې پیغمبرانو سره علم غیب نشته دی خپل ځان د حالت نه دی خبر تفسیر بحر محیط او نور دا فرمایي قال الله ورته الیکم لبست تا څومره وخت تیر کړی دی قال ویل لبست یوم ما وخت تیر کړی دی او بعض یوم یا بعضی صد ورځ اول کې دلته و مزداد د ورځې صحیح تیر شوی دا
قال الله ورته ویلي بل لبست 100 عام بلکې تا وخت تېر کړی دی 100 کاله. دلیل وګوره. فانظر الى طعامك ته وګوره خوراک ته دی، وشرابک او ستا څښلو څښاک ته، لم يتسنه چې دا نه دی بدل شوی، تر هغسې حالت باندې الله ساتلي دي. وانظر الى حمارک او ته وګوره د خره ته دی، د دې نه هم دلیل ونیسه. ولنجعلک آیة للناس او دې دپاره چې مونږ ګرځو تا لره یوه نښه د عبرت د خلقو دپاره. تا باندې مې دا واقعه راوسته چې د خلقو دپاره نمونه د عبرت شي، او یې عبرت واخلي چې الله دغسې مړي را ژوندي کوي. وانظر الى العظام ته وګوره دې هډوکو ته کیف ننشزها چې څنګه مونږ حرکت ورکوو دې لره، یا پورته کوو بعضې د پاسه د بعضو، او ثم نکسوها لحما بیا مونږ اغوندو دې لره غوښه. هډوکو نه خو یا مراد د ده د خره هډوکي، د ده د بدنه، یا د ده د بدن هډوکي، یا نور هډوکي د انسانانو. فلما تبین له هر کله چې د لره ښه واضحه او ښکاره شوله چې الله دغسې را ژوندي کول کوي د مړو، نو قال ویل اعلم یقین کوم چې یقینا الله تعالی علی کل شیء قدیر، په هر شي باندې قدرت والا دی او توانا دی. واذ قال ابراهیم، دا بل مثال دی د اصحاب الرشد او د الله د ولیانو مثال. ابراهیم علیه السلام ته الله اوس په عین الیقین سره بعض بعد الموت ثابتوي. وإذ قال ابراهیم، کله چې ویل ابراهیم علیه السلام رب رب زمام ارینی ته ماته ښودنه وکړه کیف تحیی الموتی چې ته څنګه مړي را ژوندي کوې. مړي خو را ژوندي کوې، خو په کومه طریقې را ژوندي کوې. قال الله ورته ویلې اولم تؤمن، آیا ستا ایمان او تصدیق په دې نشته دی؟ قال ویلې چې بلا تصدیق او ایمان مې شته، خو ولکن لیطمئن قلبي، لیکن دې دپاره چې زما دا زړه مطمئن شي. امام بخاري چې کتاب الایمان کې دا ذکر کړی دی او په باب د زیادت د ایمان کې ذکر کړی دی، معنی دا ده چې ایمان مې زیات شي، ولکن لیزداد ایمانی، مقصود دا دی. قال نو الله ورته ویلې فخذ 4 من الطير، ته راواخله 4 د مرغانو نه، 4 قسمه مرغان راواخله. فصرهن الیک، نو ټوټه ټوټه که دوی لره د ځان سره. امام بخاري صاحب معنا کې فقطعهن، میده میده او ټوټه ټوټه که دوی لره. ثم جعل على كل جبل منهن جزء، او بیا کې د پاره یو غره باندې د دوی نه څه برخه. کل جبل کې استغراق عرفي، د نږدې غرونو باندې د دې مرغانو ټوټې او اندامونه کېده. ثم ادعوهن، بیا ورته آواز وکړه یاتینک سعیا، نو دوی به راځي تا لره په منډه باندې. الله به را ژوندي کړي، په منډه به یې درته راولي. دعا کې دلته معنا لغوي ده، آواز کول. دعا د استغاثې نه ده مراد. واعلم پوه شه ان الله، یقینا الله تعالی عزیز حکیم، ډیر زورور ذات دی، حکیم ډیر د حکمتونو او رازونو والا دی. لفظي ترجمه د آیتونو. یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان والو، انفقوا تاسو خرچو کې مما دا غنا رزقناکم چې مونږ درکړي دي تاسو لرا، من قبل ان یأتی یوم، مخکې د راتلو د هغه ورځې نه، لا بیع فیه چې نه به وي په دې کې اخیستل او خرڅول، ولا خله او نه به وي پکې دوستانه، ولا شفاعه او نه به وي په دې کې سفارش د کافر دپاره. والکافرون هم الظالمون، او کافران هم دوی ظالمان دي. آیت الکرسی د الله معرفت پکې ذکر شوی دی، د الله نومونه او صفتونه. الله، الله تعالی لا اله الا هو، نشته دی بل حقدار د بندګۍ سوا د الله نام. الحیو، چې دا الله تعالی همیشه ژوندی دی. القیوم، د ټولو کارونو مدبر او ذموار دی. لا تأخذه، ننسی دی الله تعالی لرا سنتن پرکالی، ولا نوم او نه خوب. له خاص د
الله په اختیار او تصرف کې هغه مخلوقات چې د اسمانونو کې دي او هغه مخلوقات فی الارض چې په ځمکه کې دي. من ذا الذی هغه څوک دی یشفع عنده چې سفارش الله ته وکړي الا باذنه لیکن په اجازت د الله یې کولی شي په قیامت کې ګناهګارو مؤمنانو ته. یعلم الله تعالی پوهیږي ما بین ایدیهم په هغه څه باندې چې مخکې د دې مخلوقاتو نه دي وما خلفهم او هغه چې وروسته د دوی نه دي. ولا یحیطون او نشي راګیرولی دا انسانانو مخلوقات بشیء من علمه هیڅ یو شی د معلوماتو د الله نه الا بما شاء مگر هغه چې د الله خوښوي. وسع کرسیه السماوات والارض فراخ دا کرسی د الله تعالی اسمانونو ته او ځمکې ته. ولا یعوده او نستړی کې دی الله لرا حفظهما ساتنه د ځمکې او اسمانونو. وهو العلی دغه الله تعالی دی ډېر اوچت ذات د مخلوقاتو نه العظیم ډېر لوی دی. لا اکراه نه چلیږي زور فی الدین په عقیده کې. قد تبین الرشد یقینا ښکاره شوی د هدایت من الغی د ګمراهۍ او سرکشۍ نه. فمن یکفر بالطاغوت نو چا چې انکار وکړو د شیطان او د ګمراهۍ نه ویؤمن بالله او ایمان یې راوړو په الله فقد استمسک نو یقینا د ونیوله بالعروة الوثقی مضبوطه کړی د ایمان او توحید لا انفصام لها چې نشته د ماتېدل او شلېدل دې لره. والله سمیع علیم والله تعالی دی اورېدونکی ذات علیم ډېر پوهه ذات. الله الله تعالی ولی الذین آمنوا دوست دا کسانو دی چې ایمان راوړی دی. یخرجهم الله راوباسي او بچ کوي دوی لره من الظلمات د تیارو د کفر او د شرک نه الی النور رڼا د ایمان او توحید ته. والذین کسان کفروا چې کفر کړی دی اولیاءهم د دوی دوستان الطاغوت شیطانان او گمراهان دي. یخرجونهم چې دا طاغوت او د طاغوت ملګري دا کافران راوباسي من النور د رڼا د ایمان نه الی الظلمات تیارو د کفر او د شرک او د گمراهۍ ته. اولئک داخلك اصحاب النار خاوندان د اور د جهنم دي هم فیها خالدون دی په دې کې همیشه وي. الم ترى د حق والو مثال ابراهیم علیه السلام د گمراهی والو مثال لکه نمروز. الم ترى تنګورې للذي اغه انسان لرا نمرود حاج ابراهیم چې مباحثه کوله د ابراهیم علیه السلام سره فی ربه په باره د رب د کې ان آتاه الله الملک ځکه چې الله ورکړی او د لره بادشاهي. کله چې ویل ابراهیم علیه السلام چې رب زما خو هغه ذات دی یحیی و یمیت چې ژوندي کول او مړه کول کوي. قال نو ورته ویل ابراهیم علیه السلام قال ویل نمروز انا احیی و امیت زه ژوندي کول او مړه کول کوم. قال ابراهیم ویل ابراهیم علیه السلام فان الله یأتی بالشمس یقینا الله تعالی رات ولی المر لرا من المشرق د مشرقنا فأت بها نو تیراولا من المغرب د مغرب والمر پریواتنا. فبهت الذی نو چپ کړی شو او ذلیل کړی شو هغه انسان کفر چې کفر کړی و. والله لا يهدي القوم الظالمين او الله تعالی توفیق د هدایت نور کوي دغه سه ظالم قوم ته چې عنادیان دي. او آیت نګوري هغه انسان ته مر علی قريه چې تیرېدلو په یو کلي باندې عزیر علیه السلام وهي خاویة علی عروشها او دا کلی را پرېوتی او په خپلو چتونو باندې زوړ شوی و خلک یې مړه شوي وه. وقال ویلی انا یحیی هذه الله څنګه به را ژوندي کوي دغه کلي والا الله تعالی بعد موتها پس د مرګ د دیو نه. فاماته الله الله تعالی د مړ کړو 100 عام سل کالا ثم بعثه بیا الله را ژوندی کړو. قال نو الله ورته ویلي کم لبست تا څومره وخت تېر کړی دی؟ قال ویلي لبست یوم ما خو وخت تېر کړی دی یوه ورځ او بعد یوم یا بعضې 100 ورځې.
دلیل دی چې پیغمبرانو سره علم غیب نشته د ځان د احوالو نه دي خبر قال الله ورته ویلي بل لبست 100 عام بلکې تا خو وخت تېر کړی دی 100 کاله فانظر الى طعامک ته وګوره خوراک ته دی و شرابک او څښاک ته دی لم يتسنه معنی لم يتغیر چې دا نه دی بدل شوی او نه دی بدبویه شوی هر قسم خوراک او څښاک چې د سره و علم الله ته دی وانظر الى حمارک ته دی وګوره سورلی اخره ته دی او د دین دلیل ونیسا ولنجعلك آیة للناس او د پاره چې مونږ ګرځو تعالی را نمونه د قدرت او د عبرت د پاره د خلکو وانظر الى العظام او ته وګوره ډکو ته کیف ننشزها چې څنګه مونږ حرکت ورکو دی لرا پورته کو بازه د پاسه د بازو او ثم نکسوها لحما بیا مونږ اغوندو دی لرا غوښه فلما تبين له ارکل چې دلرا خخکار شول دا موضوع وی ویل زه ښه پوهېږم چې یقینا الله عرش باندې ډېر قدرت والا دی بل مثال وګوره د الله د دوستانو وإذ قال ابراهیم او کله چې ویلې ابراهیم علیه السلام رب ای رب زما ارنی ما ته ښودنه وکړه کیف تحیي الموتى چې ته څنګه مړي را ژوندي کوې مړي خو را ژوندي کوې خو کیف په کومه طریقه قال الله ورته ویل اولم تؤمن ستا ایمان او تصدیق په دې نشته قال ویل چې بلا شته ولكن ليطمئن قلبي لیکن دې دپاره چې مضبوط شي زړه زما مقصد ایمان کې مې زیاتوالی راشي ولكن ليزداد ایماني مقصود دا دی قال نو الله ورته ویل فخذ 4 من الطير تر واخلا 4 د مرغانو نه فصرهن الیک نو دا ټوټه ټوټه کو د ځان سره کېده ثم اجعل بیا کېده على كل جبل په هر یو غره نږدې باندې منهن د دوی نه جزءا څه برخه ثم ادعوهن بیا به ورته آواز وکړي یأتینک سعیا نو راځي به تا لره په منډې سره همدقسې وکړه بېرته الله دا 4 واړه مرغان را ژوندي کړه په سترګو یې ورته وښودله چې داسې زه ژوندي کول کوم 4 مرغانو باره کې مفسرینو ډېر اقوال لیکلي دي علم الله ته دی وعلم پویشه ان الله یقینا الله تعالی عزیز حکیم زورور ذات غالب ذات حکیم ډیر د حکمتونو رازونو والا ذات ته عرشی کې داغه حکمتونو رازونه دي د پنځشنبه او د جمعې په ماښام باندې به درس تفسیر رخصت وي ان شاء الله د شنبه په ورځ باندې به ماښام 6 بجې باندې درس تفسیر وي صلی الله علیه